أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بآية مباركة الله پاک د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بل یو سوال ذکر کړی دی، څنګه چې مخکې مختلف سوالونه ذکر شو، او دا سوال د زنانو د یو مخصوص بیماری متعلق دی چې هغې ته حیض بیماری ویلی شي. په هغه وخت کې د یهودیانو رویه او سلوک د داسې زنانو سره ډیر خراب او غیر انساني سلوک چې کومه زنانه ته به دا بیماری شروع شوه، هغوی به د هغې زنانه نه بې اندازې نفرت کو. هغه به یې ځان له په یو کمره کې بنده کړه، نه به یې د هغې د لاس خوراک کو، نه به یې په هغې باندې کپړې وینځلې، نه به یې په هغې د کور صفایي کوله، بلکې دا خلق به ورسره مخامخ کېدل هم نه. دومره نفرت و د داسې زنانه نه. دروازه به بنده وه او لږه غوند دروازه به یې کولو کړه، په هغې کې به یې خوراک ورته ورګزار کو لکه د زناورو په شانتې. نو دا د دې زنانو سره دا غیر انساني سلوک یهودیانو کو، دا د هغې سره ظلم و. بل طرف ته مشرکانو، نو هغې مشرکانو به د دې بیماری په حالت کې د خپلې بیبي سره هم بستري هم کوله، حالان کې بیماری په حالت کې دا حرام دي. نو صحابو تپوس وکړو چې یو طرف ته یهودیان دي، هغې ترې نه دومره نفرت کوي، او بل طرف ته مشرکان دي، او په یو روایت کې راځي چې عیسایانو به هم د مشرکانو په شان کار کو. نو صحابو تپوس وکړو چې موږ له څه کول پکار دي. نو الله پاک د هغې سوالم ذکر کو او د هغې جواب هم ذکر کو، او رد وکړو په یهودیانو، عیسایانو او مشرکانو ټولو باندې چې د دې درېواړو ډلو دا طریقه، دا عمل، دا سراسر د شریعت نه خلاف دی، دا قابل نفرت نه ده. یو ځل نبی علیه السلام حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ته د مونځ دپاره جانماز ورکړه چې دا ما ته خور کا. هغې وویل صاحب زه خو بیمار یم، ما ته خو بیماري شروع ده. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې بیماري ستا په لاس کې نه ده، ستا لاسونه پاک دي. او بل روایت کې راځي چې نبی علیه السلام اعتکاف ته ناستو په مسجد نبوي کې، او ورسره متصل د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها کوټه وه، او د هغې نه یو وړه غوندې کړکۍ کولو کړې وه مسجد نبوي طرف ته. نبی علیه السلام په هغې کې خپل سر مبارک بهر کو کور طرف ته، باقی بدن مبارک په مسجد کې دی، په اعتکاف کې دی. او حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې زما دا ویښته مبارک خیرن شوي دي، دا ووینځه.
نو هغه عرض کو چې صاحب ما ته بیماری لګېدلې. نبی علیه السلام ورته فرمایل بیماری ستا په لاسو کې نه ده. نو تاسو د داسې زنانو نه دومره نفرت مه کوئ څومره نفرت چې تینا یهودیان کوي. او دغه شان چې کوم د عیسایانو طریقه ده او د مشرکانو طریقه ده چې هغې د بیماری په حالت کې د بیبي سره هم بستري کوي، نو دا ناروا او حرام دي. نو تاسو به نفرت هم نه کوئ خو د بیماری په حالت کې هم بستري به هم نه کوئ، ځکه دې ته ګندګي او بیماری ویلې ده چې دا ګندګي ده او دا بیماری ده او د دې نه بیا نارینهو ته مختلف قسمه بیماری لګي. په دې وجه باندې شریعت په داسې وخت کې بیبي ته نږدې کېدل دا حرام ګرځولي دي. نو تاسو تر هغې پورې دوی ته نږدې کېږئ مو د هم بسترۍ په نیت باندې تر څو پورې چې دی پاکې شوي نه، یعنی بیماری بنده شوله. او بیا د هغې نه پس د طهارت او د صفایۍ دویمه خبره ذکر کړې ده چې غسل وکړي. نو د غسل نه پس بیا د دې خاوند دپاره دا بیبي حلاله ده. د دې بیماری کم از کم موده 3 شوه روزه ده او زیاته موده د دې بیماری 10 شوه روزه ده. یعنی د 3 شوه روزو نه د بیماری کمه نه او د 10 شوه روزو نه زیاته نه. بیا د هرې زنانه خپل عادت وي، نو چې څومره عادت وي او د عادت مطابق بیماری بند شوله به دې له پکار دا دی چې دا غسل وکړي او ځان پاک کړي. د بیماری په حالت کې چې کم منځونه پاتې شو نو د منځونو قضا پې نشته دی د بیماری په دوران کې. او که روجې میاشت وه روجه پې راغله او بیماری راغلی ده نو د روجو قضا پې شته دی. حضرات صحابه کرام هغې فرمایي چې نبی علیه السلام په داسې حال کې زنانو ته د منځونو قضا راګرځولو حکم نو کړی او د روجو د قضا راګرځولو حکم یې کړی. او د هغې حکمت او مصلحت دا دی چې روجه خو کال کې یو ځل راځي او بیماری هم د روجې په میاشت کې یو ځل راځي. که فرض که 10 شوه روزه بیماری نو 10 روجې ترې فوت شوې، نو د 10 روجو په یو کال کې قضا راګرځول دا څه ګران کار نه دی. او منځونه په شوه روز کې 15 منځونه دي او هره میاشت چې بیماری راځي مثلا 10 شوه روزه بیماری وه نو د 50 منځونو قضا راګرځول دا د هغې دپاره ګران او مشکل کار دی. نو په دې وجه باندې د منځونو قضا پې نشته دی. کومه زنانه چې مخکې نه منځګزاره ده د منځ پابنده ده نو هغې ته به د بیماری په دوران کې د منځونو برابر اجر او ثواب میلاویږي. وی دا دی په خپله مسله باندې چې کوم ځای کې مونځ کوي هلته د کینی او ذکر فکر کې د وخت تېری چې هغه عادت د دې د مونځ خراب نشي، د مونځ په ځای د ناسته کوي. اوس یو زنانه ده چې مثلا د هغې د بیماری عادت هغه 15 ورځې دی، خو یو وخت داسې راغی چې دا بیماری د 15 ورځو نه زیاته شوله، 6 ورځې شوه، 7 ورځې شوه، 8 ورځې شوه، تر 10 پورې ورسېدله. نو بیا حکم د شریعت دا دی چې د دې عادت بدل شو. مخکې 15 ورځې وه اوس دا ځل 7 ورځې ده، نو دا 7 ورځې دا به بیماری شمار کېږي، یا 8 ورځې یا 9 ورځې یا 10 ورځې ده، نو عادت بدل شو نو دا به ټوله بیماری شمار کېږي. اوس عادت مثلا 15 ورځې دی یا 7 ورځې دی خو دا بیماری د 10 ورځو نه وړې ده، نو بیا به د عادت مطابق ورځې په بیماری کې شمار کوي. که 15 ورځې عادت نو دا 15 ورځې بیماری شوه، دا باقي دې ته استحاض ویلی شي. او که مثلا 7 یا 8 ورځې بیماری و مخکې عادت او اوس د 10 نه خبره واړېدله نو هغه عادت ورځې هغه به شمار شي په بیماری کې او دا باقي ورځې دا به په بیماری کې نه شمار کېږي، دې ته استحاض ویلی شي. نو د استحاض په زمانه کې چې کوم منځونه د دې نه فوت شوي دي نو د هغې به دا بیا قضا راګرځي. او مثلا 10 شوه روزه پوره شو بیا هم بیماری روانه ده نو دې له پکار دا دی چې غسل وکړي او هر یو مونځ ته بیا تازه اودس کوي. تازه اودس به کوي او په هغې باندې به مونځ کوي. دا بیا د حیض د بیماری په حکم کې نه راځي. او د 2 بیمارو په منځ کې کمه موده د پاکۍ هغه کم از کم 15 ورځې ده. که 15 ورځو کې دننه بیا بیماری شروع شوه، 15 ورځې وقفه لا نه ده شوې، د هغې نه کمې ورځې شوي دي،
نو دا به بیا د حیض بیماری کې نه شمار کېږي، دا مې استحاض کې به شمار کېږي. او که 15 ورځې پوره د غسل نه پس تېرې شوي دي، بیماری بندېدو نه پس 15 ورځې شوي دي او بیا بیماری دا بیا بیماری کې شمار کېږي. نو تپوس صحابو کړی دی، هغه سوال او تپوس هم د هغې ذکر دی، ورسره جواب هم ذکر دی. ویسألونک او تپوس کوي دا خلق ستانه عن المحیض د حیض باره کې، د زنانو د دغې مخصوص بیماری متعلق. قل نو ته ورته ووایه په جواب کې هو اذن چې دا یو بیماری ده. اذن بیماری ته هم ویلی شي او ګندګۍ او پلیتۍ ته هم ویلی شي چې دا بیماری ده یا دا ګندګي او پلیتی ده. او د الله پاک شان دا دی چې کله د زنانه حمل شي نو دا بیماری بیا نه راځي. دا بیماری دغه ګنده وینه دا بیا د ماشوم د مور په ګیډه کې دننه دا خوراک جوړ شي، دغه ماشوم ته د خوراک سپلای کیږي، 9 میاشتې د ماشوم خوراک جوړ شي. او چې کله ماشوم پیدا شي نو دغه ګنده وینه دا بیا د زنانه په پیو کې بدل شي د ماشوم د پاره، بیا پی ورکوي ماشوم ته. نو عموما د پیو په دوران کې د زنانو بیماری اکثر نه راځي او بعض زنانه داسې چې دغه دوران کې بیماری راځي خو دغه وینه دا بیا په پیو کې بدل شي او د حمل په دوران کې د ماشوم په خوراک کې. نو دا یو ګندګي ده، یو بیماری ده. فاعتزلوا النساء تاسو ځان بچ اوساتئ د دې خپلو بیبیانو سره د همبسترۍ نه، فی المحیض په حالت د حیض کې، څنګه چې یهود عیسایان او مشرکان کوي چې هغې د حیض په حالت کې هم د بیبیانو سره همبستري کوي، هغې سره نږدې کېږي، ملاویږي ورسره. نو تاسو د دې بیمارۍ په دوران کې د دې خپلو بیبیانو نه ځان بچ اوساتئ. د بیماری په حالت کې همبستري کول دا ګناه کبیره ده، ځکه دلته ښکاره حکم دی چې تاسو د دې نه ځان بچ اوساتئ. ولا تقربوهن او تاسو منځدې کېږئ دوی ته د همبسترۍ په نیت او اراده باندې، حتی یطهرن تر دې پورې چې دوی پاکې شي. یو صحابي و چې هغه د بیماری په حالت کې بیبي سره میلاو شوی و، نو راغی نبي علیه السلام ته د خپلې ګناه اقرار وکړو چې زما دپاره څه حکم دی. نبي علیه السلام هغه ته وفرمایل چې توبه استغفار هم وکړه چې ګناه کبیره دې کړې ده او د خپل وس مناسب صدقه هم وکړه، ځکه د هغه په بدن باندې ډېر بوج پرېوتی او ډېر بوج پیدا شوی و. نو چې کله یې صدقه وکړله، توبه استغفار یې وکړو، نو د بدن هغه بوج هغه کم شو، هغه سپک شو. فاذا تطهرن هر کله چې دوی ښې پاکې شي، یو ځلې یطهرن ذکر وکړو، هغې نه مراد پاکي ده چې پاکه شي. حتی یطهرن نو د هغې نه مراد بیماري ادرېدل او بندېدل دي، او تطهرن دا د مبالغې صیغه ده، ښه پاکي حاصلول. نو دې نه مراد غسل کول دي چې دا کله غسل وکړي ښه پاکه شي. نو بیا خاوند ته اجازت دی فاتوهن نو تاسو راتلو کې د خپلو بیبیانو ته من حیثو د هغه ځای نه امرکم الله چې حکم کړی دی تاسو ته الله پاک. ان الله بشک الله پاک یحب التوابین محبت ساتي د توبه وستونکو خلقو سره. بالفرض انسان دی عاجز دی، کمی کوتاهي ترې نه وشوله نو توبه دې وباسي، صدقه او خیرات دې وکړي. خو د جسمانی بیماری نو د نقصان احتمال پکې شته دی، یو طرف ته ګناه هم ده، بل طرف ته انسان ته څه بیماری هم لګېدی شي. نو که توبه وویستله نو الله پاک به ورته دغه ګناه هم معاف کړي. ویحب المتطهرین او محبت ساتي الله پاک د هغې خلقو سره چې هغې ځان پاک ساتي، یعنی د بیماری په حالت کې خپلو بیبیانو ته نه نږدې کېږي. ویسألونک او سوال کوي د خلق ستانه عن المحیض د حیض باره کې، قل ورته ووایه هو اذن چې دا یو ګندګي ده، پلیتي ده. فاعتزلوا النساء نو تاسو ځان بچ اوساتئ د خپلو بیبیانو نه، فی المحیض په حالت د حیض کې، ولا تقربوهن او تاسو مه نږدې کېږئ دوی ته، حتی تر دې پورې یطهرن چې دوی پاکې شي، یعنی بیماری یې بنده شي. او دا بیماری راتلل د زنانو دپاره دا د بلوغ په علاماتو کې هم کتابونو لیکلی دی چې بیماری یې شروع شوه نو دغه جینۍ بالغه شوله.
فاذا تطهرنا هر کله چې دی خې پاک شي یعنی غسل وکي فاتوهن نو تاسو راځئ دوی ته من حيث د هغه ځای نه امرکم الله چې حکم کړی دی تاسو ته الله پاک ان الله بشک الله پاک يحب التوابین محبت ساتي د توبه وستونکو خلق سره ويحب المتطهرین او محبت ساتي د پاک او صاف ځان ساتونکو خلق سره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك